اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناوخت خو څوره ورګزی قوم دی او څوره مسلمانان دي، ټولو ته رمضان مبارک. پرونه بله ورځ د قوم یو ښه چمتو یو نر ځوان نجیب او عرف مجبور پښتون چې کوم ترین کې یو کې ډي سي صاحب نیولی دی، د دې ډېر په سختو الفاظو سره مو مذمت کوم. پکار دی چې دا د فوراً رها شي. او دویم ټوله ورګزي قوم ته مو دا اپیل کوم چې په غرجوړ، ډبوري، میشتو میله او پیروزخیل میله کې د برپور احتجاج جاري وساتلی شي تر څو پورې مو ته د مجبور پښتون راخلاص نه وي کړی. او هغو خلکو چې څوک دې نه وروسته د ده خلاف لګېدلي دي، هغو ته د دې فیصلې باندې نظرسني کول پکار دي. او ډي سي صاحب ته دا پکار دی چې داسې ځوانان د نه اوچتوي چې هر یو کس چې کوم د قوم دپاره اواز اوچتوي هغه کله په ترین پیو کې او کله په شیډل 4 کې اچول شي، نو دا خو به ډېره سخته شي، دا خو به قوم ته ډېره سخته شي او دا خو به د قوم دپاره ډېره د نقصان خبره وي. خو به هر حال په دغو باندې په دې هتکړو باندې د قوم حوصلې نه غورځېږي. انشاءالله دې سره به زموږ حوصلې نورې اوچتېږي. او زه خپله د څه مصروفیاتو په وجې باندې اماراتو کې نو خو انشاءالله عنقریب به راځم د دې احتجاج کې مو بھرپور شرکت کوم. او د مجبور پښتون دپاره چې کومه یوه قرباني وي انشاءالله د قوم په خاطر او د ځوانانو په خاطر به غنه سر نه غړوم. نو انشاءالله چې زه به ده سره په هر محاذ باندې شانه به شانه ولاړ وم.